نو دا ماشوم ورته ویلو پلار خو مې بله ونه کې ناسته که نه کې موټر ته ورته ووایي درئ نه غوسه که هغه زړه بدېږي ورته وایي چې موټر ودروه پلار یې غوسه نو چې ته د خپل ماشوم سره مینه او محبت ونه کړې هغه به له تا سره څنګه مینه او محبت وکړي زه یم خیر دی لږ د ګیم هم وکړي لږ د خپل درس هم ووایي ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمت الله. حکمه پاډکاسټ ته ښه راغلاست. دا ویډیو تاسو د قمر انسټیټیوټ فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې لیدلی شئ او په ساوند کلاود کې اورېدلی شئ. په تیر خپرونه کې موږ د ماشومانو په حقوقو باندې بحث کوو. په هغه حقوقو باندې ډېر بحثونه هم وکړ. نو د خویندو ورونو تقاضا دا وه چې دا موږ په څو برخو وویشو او نور مسایل هم وڅېړو. نو انشاءالله درېیمه برخه کې به په تعلیم باندې بحث کوو. اوس ډېر مهم سوالونه چې موږ څخه کېږي او خویندو ورونو پوښتنې هم همدا وې چې په دې باندې موږ بحث وکړو. انشاءالله په نننۍ خپرونه کې به انشاءالله د ماشومانو ډېر مهمې پوښتنې چې دي هغه استاد څخه پوښتنه کوو. د تل په څېر موږ سره میلمه دی استاد شمس الرحمن. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایي. استاد هغه بله خپرونه هم کړې وه ماشاءالله ډېرو لیدونکو لیدلې م او ډېره خوښه شوې وه. تاسو ته هم معلومیږي چې ډېرې پوښتنې راغلي. نو بعضې داسې پوښتنې دي چې هغه پاتې دي. نو موږ وغوښتل چې دغه ماشومانو کوم تعلیم برخه ده او د دې رواني او دا څه مشکلات چې دي دا ټول وڅېړو انشاءالله. بیا به په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. راځو دې ته چې یوه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دغه د ښځې او خاوند د دې والدینو اړیکې د یو بل سره دا په ماشوم باندې اغېزه لري که نه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بې له شک او شبهې نه د والدینو کومې کړنې او تصرفات دا د ماشومانو په تربیه باندې مستقیما اغېزې لري، ډېر تاثیر کوي. یوه ډېره ناشنا ټوکه رایاد شوه، یوه خبره که نه، یو ماشوم و یو باغ ته تللی و، نو پردي باغ ته اوښتی و، ونه کې ختلی و، دا مڼې راښکولی که نه. نو دا د باغ مالک پسې راغلی و، نو سخت ورته په قهر شوی و چې والله که دې پرېږدم که نه او پلار دې د باندې خبرومه. نو دا ماشوم ورته ویلي پلار خو مې بله ونه کې ناسته که نه. نو دا پلار چې په دا رقم حال باندې وي که نه، زوی هېڅ وخت کې نه اصلاح کېږي. پلار باید اول خپل ځان اصلاح کړي. که غواړي چې د ده ماشومان په آینده کې اصلاح شي که نه، دی باید اول خپل ځان ته وګوري. اوس متاسفانه چې نن سبا اکثره والدین دا له خپل اولاد نه دا تقاضا کوي او دا خوښوي چې زموږ ماشومان دې نه بدې خبرې وکړي، نه دې چېرته جنګونه وکړي، نه دې چېرته کنځا وکړي او نه دې هم دوی چا سره جنګونه وکړي. دوی په خپله باندې هغه کوي. دوی له ماشومانو نه دا خوښوي چې ماشوم دې په مسجد کې ولاړ دوی خپله مسجد ته نه ځي. دوی له ماشوم نه خوښوي چې ماشوم دې ګناه ونه کړي، دوی په خپله باندې ګناهونه کوي. نو ای پلاره ای مورې، کله چې ته په خپله باندې اصلاح نه یې په کور کې، هر وخت ستاسو په منځ کې جنګونه او هر وخت ستاسو په منځ کې کنځاوې بې احترامي موجوده وي، نو سبا څنګه ته تقاضا کوي چې دغه ماشومان دې سبا ته ستاسو عزت وکړي؟ دا هېڅکله هم ممکن نه ده. صحیح ده؟ د ماشوم لپاره اولنۍ مدرسه هغه دغه والدین دي. دا ماشوم چې څه شی ګوري او څه شی اوري سمدستي هغه یادوي. صحیح شوه؟ د دې خپلو پلار و مور نه دوی دومره یو څه یادوي چې هغه بل هېڅ چا نه هم نه یادوي. اول کې مور پلار ته ګوري چې دوی څه کوي او هر کار چې دوی کوي د ماشوم دغه ښه ښکارېږي. هر کار چې دوی کوي هغه که صحیح وي او که غلط وي. صحیح شوه؟ د دې وجې نه بعضې ماشومان چې کله لږ غټ شي که نه، یو ویښتې نه راغلی که نه، او به سمدستي پسې پاکي راخیستې هغه ختم کړی. ولې چې هغه پلار یې لیدلی که نه، پلار یې لیدلی چې هره ورځ هغه پې کر دا شروع وي او د هغه ختموي، نو دی هم درته خوند ورکوي چې دا هم یو کار ده. هغه پلار چې هغه په کور کې مثلا مونځ کوي، دا ماشوم ته هېڅ هم نه دي ښودلي، خو دا ماشوم راځي د په خوا کې درېږي، هسې هغه حرکتونه کوي که نه، تر څو پورې چې دوی سلام نه یې ګرځولی هغه هم نه ګرځوي، هېڅ هم نه یې زده، ولې چې پلار یې لیدلی، ولې چې مور یې لیدلی. نو د ماشوم لپاره اولنۍ مدرسه، اولنۍ ښوونځی هغه دا مور پلار ده، خپله کورنۍ ده. باور په الله وکړئ دغه والدین که چېرته اصلاح وي، نو بې له شک او شبهې نه دغه ماشومان به هم اصلاح راځي، بیخي به اصلاح راځي انشاءالله. او د دې تربیه به ډېره اسانه کېږي. ډېر خلک ماشومان مکتب ته یا مدرسې ته یا مسجد ته ولیږي، بس وایي ځال ته اصلاح کېږي، هلته چې هر څه کوي هماغه خبرې به دوی زده کړي. دوی سره اصلا د ماشومانو فکر په کور کې نشته. حال دا چې دا ماشومان ډېره برخه د ژوند هغه په کور کې تېروي. صحیح ده؟ ښوونځي ته یو څو ساعتو لپاره ځي، مسجد ته یو څو ساعتو لپاره ځي، ملګرو سره دوی یو څو ساعتو، لیکن اکثره ژوند د دوی برخه هغه دوی په خپل کور کې تېروي. نو چې کله کور کې اصلاح وي،
خپل مور او پلار په صحیح طریقه باندې روان وي، په اخلاقو باندې ژوند کوي، نو دغه ماشوم نه هم یو با اخلاقه یو مهذب انسان جوړیږي. او دغه ماشوم کله چې د مور او پلار په خپل منځ کې درناوی ویني، باور کوي دغه ماشوم هم په خپله باندې یو محترم انسان له دې نه جوړیږي او د هر چا درناوی په نظر کې نیسي. لیکن کله چې مور ګوري پلار سپکوي، پلار ګوري چې مور سپکوي، دی هم د بل چا په عزت باندې بیا سبا صرفه نه کوي. صحیح شوه؟ ځکه دی اصلا د عزت او د احترام په قدر باندې نه ده پوه شوی. نو دا لازمه خبره ده چې مور او پلار باید اول کې خپل ځانونه اصلاح کړي، د دې لپاره چې الله جل جلاله د اولاد ته هم د دوی هدایت وکړي او الله اولاد د دوی په صحیح طریقه باندې وروزل شي. مننه استاد. خو بل یو ستونزه هم شته چې دا کله چې مور او پلار ډیر زیات جنګونه کوي، د ماشوم باندې روحي هغه فکري اضطراب هم ډیر زیات وي. بعضې ماشومان مکتب کې ډیر چپ وي، ارام وي، هغه سره تل بعضې نور شاګردان یا ملګري چې ورته قصې کوي چې موږ پلار سره چکر ته تللي وو، مور سره چکر ته تللي وو، نو د خپل په ذهن کې هغه خپل پلار او مور هغه جنګ او هغه اضطراب او هغه حالت فکر کې پاتې کیږي. دا واقعا ډیر ناوړه او سلبي تاثیر کوي که نه. نن سبا باور وکړئ واړو واړو ماشومان دي جنګونه کوي، لانجې کوي که نه، او کنځاوې کوي. دا ولې چې دوی په کور کې د راحت او د سکون نه ډکه فضا هېڅکله هم نه ده لیدلې. د دې وجې نه ډېر ځوانان موږ لیدلي شکایت کوي که نه، وایي چېرته هم موږ د پلار مینه نه ده لیدلې، د پلار مینه هم نه ده لیدلې که نه، دوی محروم پاتې شوي دي. نو چې ته د خپل ماشوم سره مینه او محبت ونه کړې، هغه به له تا سره څنګه مینه او محبت وکړي؟ هغه دا ځي د باندې ځان ته څوک داسې پیدا کوي، هغه که ښه و که بد و، ځان لپاره پیدا کوي چې دی ورسره مینه او محبت وکړي. صحیح شوه؟ ځکه دا د هر انسان ضرورت ده، اړتیا ده. نو مور پلار باید داسې یوه فضا په کور کې برابره کړي چې د دوی ماشومانو ته آینده کې رواني تکلیفونه پیدا نه شي. ډېر ماشومان ځوانان نن سبا چې په دغه رقم ناراحتي باندې اخته دي که نه، یا په تشویشونه ډېر زیات کوي، سوچونه کوي یا غمونه کوي. دغه وجه دا ده چې کور کې د دوی مینه او محبت نشته، د دوی کور کې فضا خرابه ده، نو هغه د باندې بیا هم انعکاس کوي. ډېر داسې شاګردان سره چې د خپل استادانو سره جنګونه کړي دي، وهلي دي، ټکولي دي که نه، کنځاوې ورته کړي دي. ډېر داسې ماشومان دي چې د بد اخلاقي د وجې نه له ښوونځیو راشړل سوي دي. د دې دا وجه دا ده چې په کور کې د هغوی فضا خرابه ده، نو د باندې هم همه رقم بیا دا ماشومان تصرف کوي. مننه استاد. یو بله ستونزه شته خو ډېر زیات په خویندو کې ده، خپل ماشومانو ته دې خیرا کوي او ډېر وهل او ډبولي که نه، یا یې مثلا وهي یا خیرا خو خیرې خو خویندې ډېرې کوي، او یا یې ویروي شپې له طرفه، یا له بیرون باباو ده یا چی ده یا پیریان راغل که نه، نو دغه څنګه د شریعت نګاه نه؟ دا کله چې موږ تاسو ماشوم ډارو که نه، په حقیقت کې د هغه ټول عمر بربادوو، د هغه شخصیت تباه کوو. اوس مثلا زموږ استاد په ټولنه کې دا یو ډېره ناوړه پدیده ده، پیشو نه ماشومان ډارول. پیشو څه شی ده؟ باور وکړئ که نه، زموږ یو خپل ده مشر سړی د 5 بچیانې دي، اوس هغه وایي زه د ماشومان له پیشو نه ډار شوی یم که نه، تر اوسه پورې وایي چې پیشو وینم که نه یو ډارېږم که نه. دا چې په عمر کې مې وایي نه دي لیدلي چې پیشو دې چا باندې ورخیز کړي که نه، او یا دې خوړلی یا دې مړ کړی یا دې شوګارې کړی، هېڅ خبره نشته، هېڅ خبره نه. خو دا په دې کور کې اله باو راغی، بباو ده، اله پیشو راغله خوري دی، اله پیریان دي، اله توره تیاره ده که نه. دا د ماشوم شخصیت تباه کول دي په حقیقت کې. ټول عمر دغه ماشوم بیا بې زړه راځي، ټول عمر بیا ډارېږي، هېڅ یو کار نشي کولی. هر قدم چې ږدي دی وایي چې اوس په دې جي کې به ماته خطر متوجي. نو ولې ماشومان ډاروئ؟ باید موږ تاسو په کورونو کې هم مشرانو ته او کشرانو ته ټولو ته دا ووایو چې ګوره ماشومان به نه ډاروئ، ځکه چې ماشوم ته وډار کې اوسه نه، ټول عمر همه رقم بیا ډارن راځي. صحیح شوه؟ نو د ماشوم ته به همیشه لپاره زړه ورکوئ، ډاروئ بې نه. همدارنګه ماشوم ته به خیرا نه کوئ. دا ډېر متاسفانه زموږ ستاسو په ټولنه کې ناوړه دود ده چې وړوکی نه غلطي ماشوم نه وشي، وړه غوندې غلطي بس پرې راشروع شي، الله دې تباه و برباد کړه که نه، الله دې وشرموه. صحیح شوه؟ او الله دې هېڅ عزت نه درکوي. بس دا ماشوم الله مکړه ټول عمر دغه بدې خبرې په ذهن کې ګرځي بیا، او که دغه خیره الله مکړه دغه ماشوم ته قبوله شوه، فرض کړه قبوله شوه که نه، نو آیا دا والدین په خپله باندې دا چې خیره کوي دوی په راحت کې نستی شي؟ ټول عمر دوی هم بیا ورسره ځورېږي که نه. وایي الله دې ستړی ستومانه لره، خو چې دی ستړی ستومانه شو او لاړه یا ورې حوزه کې وغورځېده، ته به هم ورسره ستړی ستومانه یا منډې تړلې ورپسې وهې. صحیح شوه؟ الله دې وشرموه، چې وشرمېده ته ورسره شرمېږې که نه، ته مو سره شرمېږې. ځکه دا خو خلک وایي چې دا د پلانکي زوی و، د پلانکي بچی ده
که نه نو ته هم ورسره شرمېږي. د دې وجې نه په آثارو کې راغلي په احادیثو کې چې تاسو خپل اولاد ته دعا ښېراوې مه کوئ، ځکه کیدی شي دا خیرات داسې وخت کې قبول برابره شي چې هلته د دعا قبلېدو وخت وي، امین. نو هغه به قبوله شي، بیا به وروسته تاسو پښېمانه یې چې ولې مې دا خیرا کوله. بلکې د دې په ذمه د الله بندګانو دعاګانې وکړئ، ماشومانو ته خپلو بچیانو ته دعاګانې کوئ، دا اساسي خبره ده. قرآن شریف کې الله جل جلاله د ډېرو انبیاو صالحینو موږ او تاسو ته دغه دعاګانې را نقل کړي دي، بلکې وایي چې بهترین بندګان د الله مؤمنان که نه عباد الرحمن، هغوی چې کله دعاګانې کوي هغوی داسې وایي ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین، ای الله موږ ته داسې ښځې راکړي، داسې ماشومان، داسې اولاد راکړي چې زمونږ سترګې ورباندې یخې شي. دا د څه لپاره وایي؟ د دې لپاره چې ای مسلمانه د دعا نه غفلت مه کوه. د نیکو بندګانو دا خصلت دا صفت ده چې هغه به خپل اولاد ته دعا کوي، خپل اولاد ته دعا وکړي، د الله بندګانو رحم ورباندې وکړي. ګورئ دا ابراهیم علیه السلام هغه هم دعا کوي، الله جل جلاله قرآن شریف کې نقل کړې ده وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ای الله ما او زما بچي له شرک نه وساته. ګوره خپل ځان یادوي، خپل اولاد هم یادوي. صحیح شوه که نه؟ موږ تاسو بس صرف لګیا یو دا خپل ځان ته یو کوچی وی ناست که نه، بس دعا یې کوله چې الله بس همدا ما وبښه، الله همدا ما وبښه که نه. یو څوک ورته راغلي وي چې خیر یو نور څوک هم ځان سره لږ په دعا کې شریک کړه که نه، وایي زه په الله جل جلاله باندې بوج نه شم، نعوذ بالله. نو په الله باندې ستا دعاګانې نه بوج کېږي. د الله بنده بخیلي مه کوه په الله باندې، د الله خزانو نه که ته خبر شي حق حیران بشي. حدیث قدسي کې راغلی دی وایي که چېرته اول نه تر آخره پورې دا ټول انسانان او پیریان په یو هغه کې راغونډ شي، په یو میدان کې ټول له الله نه وغواړي، الله به هر څه ورکړي. د الله په خزانو کې به دومره کمی راشي لکه یو ستن چې په بحر کې ننباسي بېرته یې راوباسي، د هغه په سر کې څومره اوبه نښتي معمولي غوندې، دومره کمی به هم د الله په خزانو کې رانه شي. نو ته ولې د الله بنده بخیلي کوې؟ صحیح شوه. بل ځای کې هم الله جل جلاله دعا نقلی د پیغمبر رب هب لي من الصالحین، یا الله ما ته نیک صالح اولاد راک. چې ستا اولاد نیک صالح نه وي او شپه ورځ سرګردانه وي او کته و پورته ګرځي بیکاره، نو ته به ورسره سرګردانه یې، ستا لاس هم پې نه سپکېږي، ته به ورسره الله مه کړه ذلیله. نو همیشه لپاره کوشش وکړئ چې خپلو ماشومانو ته دعاګانې وغواړئ. دغه ماشومان ستاسو سرمایه ګزاري د باور وکړه. نن یو څوک سرمایه ګزاري کوي که نه، پیسې مصرفوي د دې لپاره چې پیسې ورته سبا ته راوګټي، دغه ماشومان ستاسو عینا دغه رقم سرمایه ګزاري ده چې نن دا ماشوم صحیح ته وروزې، سبا ته دا ماشوم ستا په خیر تمامیږي، ستا عزت لټوي، ستا راحت لټوي، تا ته رزق ګټي. صحیح شوه. ستا لپاره یعنی یو بهترین یو انسان ګرځي چې ستا سره به مینه کوي، ستا سره به اخلاص کوي، تا سره به په ژوند کې ولاړي. نو همیشه لپاره کوشش کوئ چې ماشومانو ته دعاګانې وکړئ او په هیڅ وخت کې هم ښېراوې ونه کړئ. مننه خویندو، تاسو د استاد خبرې واورېدلې، نو دا ډېره مهمه ده چې ځکه اوسني ټولنه کې ډېر زیات دي دا خیره او دا شیان. هیله ده چې کوم قسم شوې ده نه پوهېږم چې رښتیا ده که څنګه ده، وایي چې کعبې کوم امام وي مور به مې ماشومتوب کې راته خیرې کول چې الله دې د کعبې امام کړه، چې کله به مې نارامي کوله هغه به راته ویل چې الله دې د کعبې امام کړه. نو راځو، دا واقعا مهمه خبره ده. باور وکړئ داسې یو ټولنې شته زموږ په دې اوسنۍ دور کې هم چې کله ماشوم غلطي کوي فقط دومره ورته وایي الله یهدیک. د عربان څه عجیبه اخلاق الله ورکړي دي که نه، بد خلک به هم پکې خو څومره عجیبه اخلاق الله ورکړي دي. ماشوم غلطي کوي دی ورته وایي الله یهدیک، الله دې درته هدایت وکړي. نن سبا خو دا خلک دونه بخیلان دي چې په چا هدایت هم نه لورېږي، بس سمدستي تباه او برباد شي او غرق شي او داسې شي واسې شي. نه ده خیر ده، دا دعا ورته وکړي الله چې ورته هدایت وکړي، خو خبره جوړه شوه که نه د الله بنده. هدایت خبر راغله، زما ملګری دی کېدای شي دا برنامه وګوري، هغه ته مې ویل چې الله دې تا ته هدایت وکړي. یو ځل نه به په قار شي الله دې تاسو ته هدایت وکړي. دا خبره هم پرې بده لګي، منفي اړخ ته اړوي که نه. نو دا خبره سړی باید منفي اړخ ته ونه، دا بهترینه دعا ده. کله چې تا ته غوسه درتله ماشومانو ته په قار حتما به هغوی غلطي کوي، نو ته دغسې ورته چې الله دې درته هدایت وکړي، بس چې الله ورته هدایت وکړي باور وکړه خبره جوړه ده. بس بېشک راځو دې ته بعضې فامیلونه ډېر زیات قیدګیره وي، لکه ښه پوهېږي چې دا ماشومان باندې لوبې کوي یا حتی هغه حویلۍ کې لوبو ته هم نه پرېږدي، کلک یې نیولي کور کې باندې به نه وځي، کوټې نه به نه وځي، پښه دې ماتوم او داسې کوم. نو دغه په ماشوم رویې باندې تاثیر کوي که نه. یو هندی عالم ده، ډېر مشهور عالم ده، هغه دا خبره کوي وایي باور وکړئ ما ته چې الله دا حوصله راکړې که نه، او الله چې ما ته دا صبر راکړی،
چې شپه ورځ مطالعه کوم درسونه وایم خلکو ته یې ښیم که نه وایي د دې یوازینۍ وجه دا ده چې ما په ځواني کې په ماشومتوب کې شپه ورځ به ما مستیګانې کولې هر وخت به ما مستی کوله یعنې ولاړ به ومه او مستی کوه او هېڅ وخت کې خلکو ته به مې ملګرو ته مې پیسې ورکولې چې راځئ مستی کوو که نه لوبې کوو ساتیري کوو یعنې دا دې نه سړی باید عبرت واخلي دا لوبې دا ساتیري دا د ماشومانو ذهن خلاصوي ذهن یې خلاصوي د دې وجې نه د تاریخ په کتابو کې راغلي وای ډېر یو بزرګ شخصیت یو عالم و د ده خواته یو څوک ورځي چې راځي ملاقات یې وکړو چې ورغلي دي هغه د خټو نه کور ځان ته جوړوي کورکاني چې ورته وایي له خټو نه که نه کور جوړوي ماشومانو سره لګیا ده حق حیران سوي چې دا ولې داسې کېږي یو چا ورته ویلي چې د پلار ډېر سختګیر و او دا یې بېخي نه پرېښوده چې مستي وکړي هغه د ده تنده پاتې شوې ده له هغې وخت نه تر اوسه پورې دا را روانه ده اوس دته وخت پیدا شو نو دی د ماشومانو سره لګیا ده هغه خپله تنده ماتوي صحیح شوه نو د ماشومانو دا یو تنده ده خوښېږي چې لوبې وکړي مستي وکړي دې سره د دې فزیکي روغتیا نوره هم زیاتیږي پیاوړتیا یې زیاتیږي ذهنن نور پیاوړی کیږي صحتمند کیږي خپلو ماشومانو نه یو بل نه ډېر څه زده کوي ډېرې ښې خبرې زده کوي نو تاسو داسې مه کوئ چې ماشومان کلک قیدیان قید کړي بعضې خلک د ماشومان پرېږدي هېڅ ترې نه خبر نه زه د هغه خبره نه کوم نه دی نه د شپې خبرې نه د ورځې نه له انډیوالانو نه خبرې نه دی چې چا سره ګرځي او چی کوي هغه خبره زه نه کوم هغه صحیح نه ده نه زه دا خبره کوم چې تاسو ماشومان بالکل داسې قید ځانو سره بندیان کوئ مه پرېږدئ چې خپلو همزولو سره ماشومانو سره مستي وکړي باور وکړئ د دوی د صحت لپاره دا ډېره ګټه کوي هغه ماشوم چې له وړوکوالي نه مستي وکړي دی جرأت اخلي چې کله غټ سي بیا هم دی ورزش کوي دی بیا هم سپورت کوي دی بیا هم ګرځي مستی کوي لیکن چې وړوکوالي نه دی بې جرأته ګوشه امخته شو که نه ګوشه امخته شو نو دی چې غټ هم شي نو بیا دی ډارېږي چې کله چې دا غلطي رانه ونه شي هغه غلطي پلانکی به راپورې وخاندي زه به داسې وشم هسې به وشم د دې وجې نه ماشومان کوشش وکړي چې ځان سره مجالسو ته هم بوځئ تر څو دا ماشومان له تاسو نه خبرې زده کړي د غټانو اخلاق زده کړي چې دا مشران څنګه کینی په مجلس کې بعضې خلک دی که نه ماشومانو ته وایي ته ډېر ښځونکی ښځونکی څه معنا یعنې ښځو مجلس کې خوشحاله یې ښځونکی به څنګه نه وي چې تا ټول عمر کور کې کلک کېنولی که نه هغه د ښځو سره ګرځي یا د ښځو فطرت واخلي بیا د ښځو سره شپه ورځ ناستې نه خفه کېږي خو چې د نرانو مجلس ته راسي بس بیا ته ووایه چې چېرته په هغه کې اچولی د قفس کې که نه نو دا ماشومان خیر لږ لږ ځان سره راوړئ د الله بندګانو راوباسئ له دې کوره مجلسونو کې مجلس ته جومات ته بیایي هغه عالم وایي چې د ماشومانو تګ راتګ و شور ماشور په مجلس کې نه لیده که نه نو تاسو وډارسئ چې د آینده امت به سره قامي مسجدونو ته بیایي خیر ده که لږ شور وکړي هغه وکړي که نه نن سبا خو هغه دي د خلک هم عجیبه دي خو الله دې رحم وکړي کوشش وکړئ چې ماشومان ځان سره په دې ژوند کې شریک کړي او ماشومانو ته بیخي ځانونه بیخي د ملګرو په شان معرفي کوي دا ماشوم ته چې ته خپل ځان ملګری کې دا تا سره بیا مینه هم کوي رفت آمد هم سره کوي خپل حل هم درته وایي مستی هم کور کې مستی وکړي د الله بندګانو باور وکړئ زما ماما ده که نه نو ما ورته ویلې ما داسې وکړه چې ته فارغه د توپ واخله خپلو ماشومانو سره توپ کوه هغه ته داسې ناشنا ښکاره کېده که نه سوچونه او هغه به ورته ورتله نو دا یې تللی و یوارې منډۍ ته دا توپونه یې اخیستي وو څومره ارزان ورته تمام شو که نه دومره ارزان او داسې خوشحاله و یو درجن یې اخیستي وو دا ماشومانو سره د توپ شروع کړ اوس چې زه ورته وایم پرېږده نه یې پرېږدي دا ساتیري یعنې داسې یو خوند لري که نه باور وکړه ته یو ورځ ماشومان خو پرېږده دا ځوانان یو ورځ راجګ شئ او ته مستی وکړه ساتیري وکړه د خپلو همزولو سره ځان دې ستړی کړه دا ذهني بوج به دې مکمل ختم شي نو ماشومانو ته کوشش وکړئ چې دغه زمینه برابره کړئ پرېږدئ چې مستی وکړي او لوبې وکړي دا موبایلونه دا شیونه هم ماشومان ډېر خوښوي کمپیوټر او لیپټاپ داسې مه کوئ چې دا مکمل له دوی نه یو طرف ته وساتئ او بیخي ور پرېنږدئ ځکه دا که چېرته غټ شي بیا آینده کې شروع پې کوي بس بیا بیخي نه ترې راګرځي صحیح شوه خپله زمونږ یو ډېر با تجربه ملګری و هغه ویلې وایي ما تحقیق کړی دی په دې باندې دوه ماشومانو هغه وایي یو ماشوم غټ مالک ترې جوړ شوی خو بیخي یې ګیمونه نه پرېښودل وایي ما یې پلار نه پوښتنه وکړه چې د وړوکوالي کې څه حال و وایي ما دا مکمل له ګیم نه منې کړی و چې یو ګیم یې نه شو رانه کوی شپه ورځ مې پرې درسونه ویلي ګورې هغه تندی پاتې شو غټ هلک شو اوس یې نه پرېږدي او دا بل هلک شپه ورځ یې سبقونه ویلي
پلار یې پرېښی چې دی ګیمونه وکړي مستي وکړي نو ته ماشومانو ته خیر ده دا موبایل یې کمپیوټر دی که وسه د کېږي د خپل وس مطابق که نه لږ ورته برابر کړه خو داسې مه کوو چې شپه ورځ ورته ناست دي خیر د دې نه دې دا دې هم وکړي هغه د لوبو نورې ساتګریانې دې هم وکړي ذهن یې ورسره ښه کېږي ساعت یې تېرېږي انشاءالله آینده به هم ښه وي او صحت ته یې هم ګټه رسوي او رواني لحاظ هم انشاءالله دا ډېرې مثبتې اغېزې لري او موږ بیخي نه پرېږدو گیم ته وهل او ټکول یا یې بیخي سبا نه تر مازدیګره گیم کې زه هم خیر دی لږ د گیم هم وکړي لږ د خپل درس هم ووایي د دیني او مکتب او هر څه وکړي که نه لږ د ماشومان سره هم لوبې وکړي او دا ماشومان یې لوبې کوي نو کوټه کوي کله چې کوټه کې هم لوبې وکړي په میندو بد لګېږي وایي دا شیان تیته وي خو هغه خو ماشومه د هغه ته ښه ښکاري چې دا الماریګانې ټولې تیتې کړي که نه کور کې نو راځو دې ته بعضې میندې داسې چې اولادونه یې غټان شي لکه لوی لوی هلکان غټ غټ هلکان دې نارامي کې غلط کارونه کوي خو دا پلار او مور هېڅ نه منې کوي یعنې دومره ورته نه وایي چې بچیه دغه غلط کار دی مه کوه ښه پوهېږي چې دا غلط کار دی نو دغې په اړه څه ماشومان ګوري چې هر یو کار کوي که نه هر یو کار کوي مخکې موږ دا په بله تېره حلقه کې ویلي چې هغه د خپل ذهن مطابق ښه کار کوي هر کار چې کوي هغه که یو پیاله ولې نه ماتوي یې که نه ده ته دا ښکارېږي چې دا ښه کار ده خوند ورته ورکوي خو ته داسې مه کوه چې ماشوم سره خپل ځان برابر کړي ماشوم ورته غوسه کېږه مه وهه یې مه تېر هغه کې موږ تفصیلي د وهلو په اړه باندې بحث کړی و که نه بعضې ظالمان خو چې شروع کړي ته به وایي چې سم پهلواني کوي که نه درز او غپه او وهه او ټکوه او سکان او لغتې او راچپک او سم زړه پې یې ښیي دا خو موږ ویلي وو مخکې الله دې د خلکو ته هدایت وکړي داسې مه کوئ که نه دا غلطیانې ماشومان کوي خو داسې هم نه چې هغه هر کار کوي او ته چوپه خوله ناست یې چې مه کوه چې اوس خفه نه شي نه په ښه طریقه باندې پوهوه نبی علیه الصلاة والسلام ناستو او یو ماشوم سره څنګ کې ناستو خوراک یې کاو نو د ماشومانو طبیعت ته چې هر ځینې شیان راغونډوي که نه دې خوا لاس وهه اخوا لاس وهه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویلې وایي یا غلام سم الله ای ماشومه بسم الله ووایه وکل بیمینک وکل مما یلیک په ښي لاس دې خوراک کوه او هغه طرف چې تا ته نږدې له همغه جنې خوره ګوره نبي علیه السلام ماشوم ولي د غلط کار یې کوه په ښه طریقه باندې پوی که دغه وای ټول عمر بیا زبان دغه طریقه وه صحیح شوه نو کوشش وکړئ چې دا خپل ماشومان په ښه طریقه باندې پوی کړئ همدارنګه نبي علیه الصلاة والسلام لمسی هغه یو ځای کې خرما پرته وه هغه یې راواخیسته خوړلی نبي علیه الصلاة والسلام هغه منې وایي دا مه خوره صحیح ده آیا ته نه پوهېږې چې موږ اهل بیت موږ باندې دا صدقه خوړل دا حرام دي موږ ته جایز نه دي چې ویې خورو نو ګورئ نبي علیه السلام یو ماشوم ویني په ښه طریقه باندې پوهوي که ده دا خرما خوړلی هم وایي که نه الله په دې نه نیو ځکه چې ماشوم ده خو بیا هم د دې لپاره چې دا ماشوم آینده کې بیخي داسې خلاص اموخته نه شي چې په هېڅ هم نه پوهېږي که نه داسې دې لپاره چې دا بیخي په تا باندې باک را نه وړي نو کوشش کوه چې په یوه طریقه باندې دا پوه کړي لنډه دا چې که ته غواړې چې آینده کې دا ماشومان ستا عزت وکړي او ستا په خبره باندې عمل وکړي کوشش وکړه کله چې غلط کار کوو ته هغه منې کوه صحیح شوه ځکه که ته دا ماشومان خپل منې نه کړي ډېر خلک دا وایي که نه وایي پرېږده وایي ماشوم ده پرېږده ماشوم ده یو وخت کې به بیا ورسره ګورو هغه چې غټ شي که نه بیا ده ته هېڅ اهمیت نه ورکوي د ده په خبره عمل نه کوي هغه د نورو خلکو پسې روان بیا نو کوشش کوه چې دا خپل ماشوم په کنټرول کې وساتي کله چې غلط کار کوو په ښه طریقه باندې منې کوه صحیح ده غلط کار کوو په ښه طریقه یې منې کوه انشاءالله ستا دا خبرې به په هغه باندې اغېزې لري او آینده کې به هم تا ته غوږ نیسي بې لارې کېږي به نه او مننه استاد راځو دې ته چې دا خویندې او ورونه څنګه خپل ماشومان باندې رحم وکړي یعنې مهربانه واوسي او موږ تاسو همیشه وایو چې ماشومانو باندې موږ تاسو باید رحم وکړو د رحم یو طریقه دا کېدلی شي چې موږ تاسو ماشومانو باندې سلام واچو نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله تېرېده په ماشومانو باندې به سلام اچو الله اکبر څه عجیبه اخلاق الله ورته ورکړي یعنی د شفقت د مرحمت مظاهره کول دا چې ته ماشومانو ته یو احساس ورکوي چې تاسو ماشومان نه یئ فقط دا نه یې چې تاسو یو ماشومان دلته ګرځي او تاسو هېڅ اهمیت نه لرئ بلکې زموږ او ستاسو ترمنځ رابطه ده صحیح شوه دغه ماشوم بیرته تا باندې سبا ته سلام اچي ستا عزت کوي نو نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو مظاهره کوله په ماشومانو باندې به سلام اچو بیا په حدیث کې راځي وایي نبي علیه الصلاة والسلام به د ماشومانو په سرونو باندې به لاس راښکود دا هم د شفقت یوه علامه ده دا هم د رحم یوه علامه ده نو په دغه طریقو باندې د ماشومان چې کله لیده دغسې لاس پرې راکاږئ په دې سر باندې صحیح ده دا ته مظاهره کوي چې ماشومه ته ما ته رانږدې زه تا ته در نږدې یم صحیح شوه زه تا باندې رحم کوم ستا خبره اورم
نو د ماشومانو باندې دا د رحم طریقې دي چې نبي علیه الصلاة والسلام به کولې. همدارنګه د ماشوم باندې د رحم طریقه دا ده چې ته په وړه غلطي باندې ماشوم باندې ظلم او زیاتی ونه کړي. دا مخکې هم تفصیلي ویلي وو. یو بل حدیث وایم نبي علیه الصلاة والسلام ته یوه ماشومه چا راوستې وه، وړوکې ماشومه وه که نه، نو هغه د نبي علیه السلام په مبارک خېټه باندې ناسته وه، نو هغه هلته متیازې وکړي، صحیح شوه. نو هغه کوم سړی چې ورسره راغلی و راوستی و هغه ورته په قار شو، ځکه دا نبي علیه السلام ته ماشومان صحابه کرامو راوړل د دې لپاره چې د برکت تبرک دپاره که نه چې دعا ورته وکړي. نو هغه سړی ورته په قار شو صحابي چې ولې تا داسې وکړي. نبي علیه السلام ورته ویل وایي چې کول هغه خو وشو که نه، ماشوم خو همدغه یي که نه، دا وشو دې نه وروسته خو هغه څه نشي کولی، نو پرېږده ته ولې دا طبیعت خرابوې، پرېږده مه ورته غوسه کېږه. نبي علیه الصلاة والسلام هغه پرېښوده چې بیا وروسته ځان مبارک پاک کړو، کالي یې پاک کړو، اوبه یې راوغوښتلې که نه. نو دا د دې دلالت کوي چې موږ تاسو باید نهایت په ماشومانو باندې رحم وکړو، ماشومانو باندې ظلم او زیاتی ونه کړو، په هغوی باندې سلام واچو، ښې خبرې ورته وکړو، ورسره وخاندو، مستي ورسره وکړو. په دې طریقه باندې به انشاءالله موږ په ماشومانو باندې صحیح رحم کړی وي. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الراحمون یرحمهم الرحمن، څوک چې رحم کوي الله جل جلاله په هغوی باندې رحم کوي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، د ځمکې والاو باندې رحم وکړئ چې الله جل جلاله په تاسو باندې رحم وکړي. نو انشاءالله چې تاسو رحم کوئ یاد ولرئ چې د دې رحم بدله به الله جل جلاله په پوره درکوي. او دا شته د بعضې ورونو کې دا مشکل دی کله چې سفر ته ځي هغه ماشوم که تشه امتیاز ته هم زړه کېږي موټر ته ورته ووایي درئ نه غوسه یي، که هغه زړه بدېږي ورته وایي چې موټر ودروه پلار یې غوسه یي که نه. نو بعضې دا عادتونه زموږ خپلوانو یا مثلا ملګرو انډیوالان کې شته. دویم چې ماشومان باندې ډېر مهربانه وي، خیر دی که واړه غلطیګانې هغه خو موږ پې بحث کړی دی چې هغه په فکر باندې غلطي نه ده، یعنې هغه خپله دا کار کوي. نو په هر څه کې غوسه کېدلو، وار کولو، په وړه خبره دومره کوي چې دا بالغ یې هغه ځینې لندې مه غورځوه نور ورته په قاري. نو فکر کوو خویندې ورونو خدای دې وکړي چې د استاد خبرو باندې تاسو عمل وکړئ. راځو آخري پوښتنې ته، دا پوښتنه ده چې راځو آخري پوښتنې ته چې دا د ماشومانو په منځ کې عدل او انصاف څنګه باید خویندې ورونه وکړي. زموږ ستاسو دین دا ټول د عدل دین ده. بېشکه زنانو سره هم عدل مراعات کړی د ماشومانو سره هم او هر چا سره. ماشومانو سره عدل معنا دا ده چې هر ماشوم ته خپل منزلت باندې ته قایل شي او خپل د هغه ځای وپېژني. مساوات دې ته وایي که نه چې مثلا ستا یو زوی ده 10 کلن تا ته راځي او پیسې راکړه، ته ده ته 100 روپۍ ورکړي. ستا یو بل زوی ده هغه 20 کلن ده تا ته راځي چې پیسې راکړه، ته هم هغه ته 100 روپۍ، دې ته مساوات وایي. دا په شریعت کې نشته، دا په اسلام کې نشته. مساوات دې ته وایي چې دغه شخص ته وګوري د هغه د حال سره سم ته فیصله وکړي. ستا 10 کلن ماشوم راځي تا نه پیسې غواړي، مثلا د هغه ضرورتونه دونه کم دي، ته باید کمې پیسې ورکړي، مثلا 50 ورکړي. 20 کلن زوی دې راځي که نه هغه ضرورتونه ډېر دي، ملګري دي، مکتب ته ځي، څه په کارېږي، یو څه بل څه که نه، نو ته داسې مه کوه چې هغه ته هم 50 بیا ورکوې، هغه ته یو څه زیات یې ورکړه، 100 1.5 100 200 چې څومره دې چې وسه رسېږي. صحیح شوه. نو کوشش وکړئ چې د خپل ماشومانو د خپل اولاد په منځ کې دا رقم عدل مراعات کړي. بعضې خلک دي وایي زه عدل مراعاتومه، وړوکي ماشوم ته 5 کلن ته هم 100 ورکوي، هغه بل غاټ ته هم 100 ورکوي. دا خو عدل مساوات عدل نه شو که نه، مساوات شو. دا خو موږ نه غواړو، دا موږ نه وایو. نو ته کوشش وکړه چې د خپل ماشومانو سره داسې واوسېږي چې د هغوی اول ضرورتونه پوره کړي. یو ماشوم د ستا هغه چپلقو ته ضرورت لري او بل کالیو ته ضرورت لري، ته به وایې نه زه دواړو ته یا کالي اخلم یا دواړو ته چپلقې اخلم. دا خو صحیح نه شو که نه. ناسوچ چې څه شی ضرورت لري همغه ته ته کوشش وکړه چې توجه وکړي. نو دا لازم نه ده چې موږ تاسو خپل اولاد صرف یو بخش ته متوجه کړو او څنګه چې زموږ تاسو خوښه یي که نه په همغه طریقه باندې روان کړو. لازم نه ده، بلکې تاسو د خپل ماشومانو میولات او رغبتونو ته وګورئ چې زما دا ماشوم په څه شي کې رغبت لري. هر کار چې د ورسره طبیعت لګېږي د ته خوند ورکوي، حلال کار وي، جایز کار وي، کوشش وکړئ په هغه کې د سره همکاري وکړئ. صحیح شوه. سپورټ یې کوي، کوشش وکړئ چې د هغه کې تشویق یې کوي او همدارنګه داسې یو ماحول ورته برابر کړئ چې دوی پکې پرمختګ وکړي. همدارنګه متاسفانه ډېر ځوانان دا شکایت کوي چې زما پلار کشر ورور ته ډېره مینه ورکوي او ما ته کمه مینه راکوي، زما مشر ورور ته ډېر توجه کوي ما ته کمه راکوي، زما مشر ورور ته ښه واده کړی و ما ته ښه واده نه کوي. ډېر ماشومان د دې وجې نه هم ځورېږي. یا مثلا په کور کې پلار یو هغه ته بچي ته په غوسه کېږي او بل نه ډارېږي، هغه ته اسم نه وایي که نه. دا بې انصافي شوه.
کوشش وکړئ چې ماشوم ته همیشه لپاره داسې احساس ورکړئ چې زه ستاسو پلار ستاسو لپاره ټولو لپاره یو پلار یم تاسو ټول ماته یو رقم ته یو لاس ګوتې یئ تاسو ټولو سره زه یو رقم مینه او محبت کوم ستاسو ټولو زه خیر غواړم صحیح شوه او کوشش وکړه چې انصاف دا هم ده چې یو اولاد د بل اولاد په وړاندې مه بې عزته کوه بعضې پلاران دي که نه چې شروع کړي بس کړه غصې او کنځاوې ورته کوي خوند ورته ورکوي چې دا د نورو په مخ کې دا سپک کړم حال دا چې ماشوم هم قسم ده چې دوی هم یو عزت لري چې کله د نورو خلکو په مخ کې ورته سختې خبرې کوي د هغه سترګې ټیټي آینده کې هغه نور هم ورته تانې ورکوي پیغور ورته وایي تا ته خو یې داسې ویلې ما ته خو یې داسې وکړه ورته خاندي ورپسې که نه نه دا انصاف نه ده یا خپلو خپلوانو منځ کې بالکل کوشش وکړئ چې ماشوم خپل پویوي په تنهایي کې پوی کوي تنها ورته وایي ګوره دا مه کوه دا کوه دا ښه کار نه ده داسې زه نه خفه کېږم دغه رقم صحیح شوه نو داسې مه کوئ چې یو ته مینه ډېره ورکوي بل ته یې کمه ورکوي یو ته ډېر توجه کوي بل ته کمه توجه کوي په یو تعلیم کوي په بل باندې سخت کارونه کوي یو طرف ته ورکوي بل طرف ته که نه دا بې انصافي ده دا که تاسو دا رقم کار کوئ نو د دې اولاد نه بیا ته خیر نشي لیدی چا سره چې تا ظلم وکړه بې انصافي دې ورسره وکړه هغه آینده کې کوشش کوي چې تا سره بې انصافي او ظلم وکړي هېڅوک یو هم له خپلو حقوقو نه مه محروموئ د لورګانو مینه او محبت ډېر زیات وي صحیح شوه دې کې شک نشته پلار له خپلو لورګانو سره ډېر مینه کوي الله جل جلاله د دوی د محبت د پلار په زړه کې ډېر زیات اچولی خو ته داسې مه کوه چې دا بچیان بیا بیخي محروم کړي صحیح شوه نبی علیه الصلاة والسلام په تېره حلقه کې موږ ویلو چې ماشومان به مچو کول ښکلول به صحیح شوه او دا د رحم یوه تقاضا ده نو تاسو هم کوشش کوئ چې دا ماشومان که یو دې مچو کوه بل هم مچو کوه داسې مه وایه چې زه دا دې قصه کې نه اوسېږم که یو دې په غېږ کې نیاوه بل هم ځان سره نیسه که یو دې بازار ته به دا بل هم ځان سره بیایه داسې مه وایه چې زه ته کښېنه او تا نه بیایم دا بدې خبرې ورته کوي بعضې ورونه بیا د خپل وبخښئ استاد خپل زامن ډېر زیات ګرځوي غېږ کې یعنې دوه درې لورګانې چې یو هم د کوره نه باسي وایي زه په دې شرمېږم چې لور مې غېږ کې نیولې او دروازې نه ووځم خو چې کله زوی وشي بس همدا راځي هغه ماشومان لورګانې جاړې وي موږ مې هغه نه پرېږدي په قاریږي بس دا زوی ګرځوي تمام ورځ دا ډېر د افسوس خبره ده بس دا فکر کوي چې دا زوی ما پیدا کړی دا زوی خو الله پیدا کړی الله در کړی که نه دواړه د الله کمزوري مخلوقات دي څنګه چې هغه ته عزت ورکوي ده ته هم عزت ورکوه باور په الله وکړئ چې ډېر داسې شوي دي چې دا لورګانې د پلار په درد باندې ډېرې زیاتې لګېدلي نسبت له نارینه اولاد زوی نه که نه نو کوشش وکړئ انشاءالله چې د دواړو ترمنځ عدل او انصاف قایم کړئ انشاءالله دا اولاد به ستاسو هم قدرداني کوي تاسو ته به عزت هم درکوي او انشاءالله ستاسو په دنیا او آخرت کې به په درد باندې لګېږي الله جل جلاله دې دا اولاد زموږ ستاسو لپاره د سترګو یخوالی وګرځوي مننه استاد الله تعالی دې تاسو ته هم اجر درکړي انشاءالله په بله خپرونه کې به هم بحث کوو خویندو ورونو تاسو د استاد خبرې واورېدلې ټولو ورونو ته وایم چې نه تاسو خپل ملګرو ته وخت لرئ هر څه ته وخت لرئ ملګرتیا چکر ته نو خپل اولادونو ته هم وخت ورکئ داسې نه چې ټوله ورځ ګرځئ بیا مازدیګر چې کور ته راشي یو ماشوم یو خوا ووهه بل خوا ووهه یا دفتر کې سلانجی هغه هم زورې د ماشومانو څخه وباسي خپل ماشومانو ته وخت ورکوي تفریح لپاره لوبو لپاره خپلو ماشومانو سره لوبې وکړي د هغوی ته یو شخصیت ورکړي اول نه یو فکر ورته ورکړي یو اسلامي فکر ورته ورکړي چې په هغه فکر باندې هغه کار وکړي نو انشاءالله په بله خپرونه کې موږ به د ماشومانو د تعلیم په برخه کې بحث کوو هغه د خویندو تعلیم دی د ورونو د ماشومانو د ټولو تعلیمي خپرونو باندې به انشاءالله ټولو تعلیمي برنامو باندې به بحث کوو تر بیا به مو لوی او بخونکي څښتن تعالی سپارم الله مو مل شه